په حدیث باندې د عمل کولو لپاره درې خبرې ضروري دي. اول نمبر دا کوم حدیث چې زه وایم دا واقعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی. دې کې موږ ته سند ضرورت دی، محدثین په دې کار کوي. دویم نمبر د دې حدیث کوم مطلب چې زه اخلم آیا واقعي د دې حدیث مطلب دی؟ ډېر خلک د حدیث ترجمه ظاهري وګوري ګمراه شي. شیخ الاسلام زمانه مفتي محمد تقي عثماني صاحب د عمل برکاتو ملاري خپل کتاب کې واقع لیکي وایي زما یو ګریجویټ د وروستو ما ته وایي چې د حدیثو یو ترجمې کتاب راکړه زه یې مطالعه کوم. ویل ما ډېر پوه کړو چې ګوره یو خو فضایلو حدیث سړی وګوري خو یو خو احکامات دي. نو د احکاماتو لپاره خو موږ ته عالم ضرورت دی، فقیه ضرورت دی چې پوه هم پکې. ما ته وایي چې ډېر زور یې ولګوي ما ورکړو کتاب. ویل بله ورځ مې کاته ملګری وایي زما د مخې یو چا ته مسله کوله چې د یو چا نه هوا خارجه شي نو دی چې اواز نه یې اورېدلی اودسې نه ماتېږي. ما ډېر پوه یې کړو چې دا څه دی. وایي ما ته وایي چې ته دې شل ځل وایي ستاسو فکر دې شل ځل وایي ما حدیث کتلی دی په خپله باندې. وایي بیا هغه سړي په 15 منټه ما په خپل سر درد کړو چې ګوره دې حدیث کې راځي دې کې راځي چې دې سره اودس ماتېږي. حدیث مې ورښوده هغه ظالم یو حدیث کتلی و نور اوس نه مني. وایي بیا مې ورته وویله چې دا حدیث نبي علیه السلام هغه صحابي ته ویلی و چې هغه وهمي و کې به ناستو بیا ورپسې زما اودس مات شوی. نو هغه ته وایي چې کله ته محسوس کړې هلته اورېدل معنا نه ده مجازي معنا مراد ده خو په دې به تاسو پوه کړې فقیه نه به تپوس کړې. وایي بیا ما ته وایي چې ما خو ډېره موده په دې عمل کړی دی. نو حدیث دپاره دویمه خبره د حدیث مطلب سره په دې فقها پوهېږي. او دریم نمبر کله کله په حدیثو کې تعارض راغلی یو حدیث کې یو شان خبرې کوي لکه ګوره په حدیث کې راغلی دي امین به په زوره وایي که په قلاره به وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږو پورې چوت کړي که د غوږونو پورې چوت کړي. نو ګوره په ظاهره په حدیثو کې تعارض زه به سره کم عمل کوو. نو فقها دا تعارض ختموي. امام حنیفه فرمایي ګورې امین راواله مثال په طور امام صاحب فرمایي د امین که مونږ وګورو د دې دوه حیثیت لري. امین دعا ده نمبر 1 یا امین ذکر دی. او قرآن چې مونږ ګورو حدیث ګورو ضابطه دا ده چې په دعا کې اصل اخفا ده چې پټه وویلی شي او په ذکر کې اصل اخفا ده چې پټ وویلی شي. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عموما امین په قلاره ویلی دی. خلفای راشدینو په قلاره ویلی دی. صحابه کرامو په قلاره ویلی دی. په زور یې ویلی دی حدیثو کې شته دی خو دا مستقل سنت نه و دی په طور د تعلیم باندې ویلی دی. لکه مسبقین مونځ دی په دې کې قرت امام په قلاره کوي په زوره نه کوي. خو کله کله د الله پیغمبر یو لفظ نیم په زوره کړی دی. شاته صحابي نقل کوي نبي علیه السلام په اول رکعت کې دا صورت وایي په دویم کې دا صورت. هلکه نو چې دا خو په قلاره و سرنو څنګه ته پته ولګېده. نو کله کله یو لفظ په زور کړی دی دپاره د تعلیم چې کس ته پته ولګي څه دی. دې وجې د حدیث خپل راوي فرمایي نبي علیه صلات وسلام د امین کله کله په طور د تعلیم په زوره ویلی دی. مستقل سنت په قلاره باندې وي. نو ګوره په حدیثو کې تطبیق پیش کړي موږ ته